الله پاک جل جلاله دا موږ ته وښوله چې څه په دنیا کې ویني هغه ټول د انسان دپاره پیدا دي. دریاب ستا دپاره سو، انهار ستا دپاره سوه، شپه ستا دپاره سوه، ورځ ستا دپاره سوه، لمر ستا دپاره سوه، سپوږمۍ ستا دپاره سوه. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، هو الذي خلق لكم ای لنفعکم. الله پاک ستاسې د نفع دپاره پیدا کړي دي. دا په مځکه کې څه اوسېږي ټول ستاسې د نفع دپاره دي. نو انساني کرامت رب جل جلاله په خپل کتاب کې په مختلفو ځایو کې ذکر کړی دي. دوه هدف دي. یو هدف دا دی چې انسان د رب جل جلاله شاکر جوړ شي. دوهم دا دی چې انسان خپل شان وپېژني چې زه څومره مهم یم. الله پاک جل جلاله چې زما تخلیق کړی دی، دا نور مخلوق زما دپاره پیدا دي، زما د نفع دپاره. په تخلیق کې هدف و حکمت هغه څوک دی؟ هغه انسان دی. اوس دغه انسان وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، پر ډیرو مخلوقاتو باندې رب جل جلاله انسان ته فضیلت ورکړي دي. ملائکه علیهم الصلاة والتسلیمات ته وویل وإذ قال ربك للملائکة إني جاعل في الأرض خلیفه. د خلافت مقام انسان ته ورکړي، زه په مځکه کې خلیفه پیدا کوم. ملائکه ورته وویل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ته داسې مخلوق پیدا کوي چې هغه به دلته فسادونه کوي، دلته به وینې تویوي. الله پاک جل جلاله آدم علیه السلام ورته پیدا کړي، علم یې ورکړي، او ملائکه د ده په مخ کې عاجزه. او بیا الله پاک ورته وایي وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس أبا واستكبر وكان من الكافرین. ټول ملائکه آدم علیه السلام پر سجده. هغه یو کافر د انسان ازلی دشمن چې ځان یې دې ته کاندید کړی و چې دا کرامت د خلافت به ماته راکول کېږي، او هغه الله پاک انسان ته ورکړي. هغه د سجدې څخه منع وکړه چې نه، زه آدم ته سجده نه کوم. خلقتني من نار وخلقته من طين. زه چې د اور پیدا کړی یم، هغه چې د خټو پیدا کړی دی. اور چې دا بهتر دی د خټو، زه سجده نه کوم. د الله پاک سره دلایل شروع کړ. الله پاک ورته فخرج منها، وځه د اسمانو څخه. دا ځای د دې رذیلانو نه دی چې دلته داسې مخلوق باغیان مځکې ته چې راچوه کېږي. بیا الله پاک ته وایي قال ربي انظرني، ما ته مهلت راکړه تر هغه وخته پورې چې دا بعثت راځي. الله پاک ورته تا ته وخت دی. ده په قسم سره وویله فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. دا یې ورته وویل چې زما دې ستا په اغوا قسم چې زه دې ګمراه کړی یم، زه به دې ته پر دا مستقیمه لار ناست یم. مخامخ به هم حمله پر کوم، د شا د خوا به هم ورته راځم، د رستې خوا به هم ورته راځم، د چپې خوا به هم. اکثر د انسانانو به ته شاکرین و شکرګزاران و مسلمانان پیدا نه کړي. اوس دا د خلافت مقام هم الله پاک انسان ته ورکړي. د انسان د عزت او د تکریم په سبب سره هغه شیطان لاړی یا ذلیل بدبخته وګرځېدی، او پر ملائکه علیهم السلام مجموعه د انسانیت د فضیلت لري پر مجموعه د ملائکو باندې هم. یعنی څه معنا؟ انسان من حیث المجموعه افضل دی تر من حیث المجموعه ملائکو، خو خواص د انسانانو دا بهتر دی پر خواص او پر عوامو د ملائکو. که جبرائیل دی، که میکائیل دی، که اسرافیل دی، که عزرائیل دی علیهم الصلوات و تسلیمات، که نور ملائکه دی، پر ټولو فضیلت لري حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او ټول پیغمبران. او خواص د ملائکو دا فضیلت لري پر عوام د انسانانو، او خواص د انسانانو چې د مسلمانانو دا فضیلت لري پر عوامو د ملائکو باندې، لکه صدیق اکبر او حضرت عمر رضی الله عنهم. نو دا فضیلت قدرمنو مسلمانانو د خپل انسانیت کرامت د هر انسان په ځل کې باید دي. په دې باندې پوهې زه څونه مهم یم. دا فکر باید د انسان سره وي چې زما او د حیوان فرق شته، زما او د غره فرق شته، زما او د پیری فرق شته، او ستا او د ټول مخلوق فرق شته. ته په ټول مخلوق کې مهم څوک یې. اوس نو دغه کرامت چې رب جل جلاله درکړی دی قدرمن انسانه، د دې کرامت حفاظت ساتنه په څه شي باندې کېږي؟ د دې کرامت ساتنه د رب جل جلاله په عبادت باندې کېږي.
الله پاک چې پیدا کړې ګرد استا خادمان کړه نو ته خدای غسی عباس نه پیدا داغه به هدا خو نه پیدا سوی خدای یو هدف د پاره پیدا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون د رب جل جلاله د عبادت لپاره پیدا یا ایها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ګوره دا ټول آیاتونه انسان دې ته متوجه کوي چې انسان ته د یو خاص حکمت یو خاص کار د لپاره پیدا شي د رب جل جلاله بندګي ده